الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا القول. زما ګرانو محترمینو، ګرانو وروڼو او خویندو او د پیس ټي وي ګرانو کتونکو او حاضرینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ اکثره زه تقریر په انګلیسي کوم. ډیر وخت کوشش کوم چې ځینې خبرې په هندي یا اردو وکم، ځکه چې زما تعلیم په انګلیسي ژبه سوی دی، نو ظاهره ده چې په دې اردو تقریر کې به زه غلطي کوم. په دې خاطر د تقریر د شروع څخه تر مخه زه ستاسو د ټولو څخه بخښنه غواړم او زه امید لرم چې تاسو به زما د غلطۍ صرف نظر کوي او زما د تقریر و پیغام ته توجه وکړئ. د نن د تقریر موضوع ده تعلیم د دواړو جهانو لپاره. الله سبحانه وتعالی په خپل آخري کلام قرآن مجید کې تر ټولو لومړنی هدایت چې درکوي دا نه درته وایي چې ته لمونځ وکړه، ته زکات ورکړه، ته روژه ونیسه او یا هم ته حج وکړه، بلکې تر ټولو لومړنی هدایت چې الله تعالی په قرآن مجید کې انسانانو ته ورکوي هغه دی اقرا، یعنی ووایه. مګر د افسوس خبره ده چې ډیری مسلمانان یې نه وایي. الله سبحانه وتعالی فرمایلی چې قرآن مجید کې چې د دې آیاتو ذکر ما وکړي زما د تقریر په شروع کې د سورت علق یا سورت اقرا سورت نمبر 94 آیات له 1 څخه تر 5 پورې چې الله تعالی په خپل قرآن مجید کې فرمایي اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اقرا ووایه، تلاوت یې وکړه، د الله تعالی پیغام ورسوه د خپل رب د نامه سره یو ځای. اقرا باسم ربک الذی خلق، ووایه د خپل رب د نامه سره یو ځای چې خالق دی، کوم چې پیدا کوونکی دی. خلق الانسان من علق، چې انسان یې پیدا کړی دی د جمع سوي یوې ټوټې وینې څخه. اقرا وربک الاکرم، ووایه چې ستا رب مهربانه دی، ستا رب احسان کوونکی دی. الذي علم بالقلم، چا چې تا ته د قلم استعمال در ښودلی دی. علم الانسان ما لم یعلم، انسان ته هغه علم ورښودلی دی کوم چې هغه نه پوهېدی. تر ټولو اول هدایت چې الله تعالی انسانانو ته په قرآن مجید کې ورکړی دی هغه دی اقرا، ووایه. لیکن دا افسوس خبره ده چې موږ مسلمانان په درو برخو ویشل سوي یو. لکه څنګه چې ما وویل اوله ډله ډېر لږ تعداد یې دی چې ویل نه غواړي. دوهمه ډله د مسلمانانو دا چې ده کوم چې وایي خو یې مګر د الله سبحانه وتعالی صرف په عادي هدایاتو باندې عمل کوي، هغوی یې صرف وایي لیکن د رب له نامه سره نه. وایي خو یې اقرا مګر د رب له نامه سره نه. دوی د الله سبحانه وتعالی په عادي هدایاتو عمل کوي، وایي خو یې مګر د رب د نوم سره نه. دوی تعلیم حاصلوي، دوی د غربي تعلیم څخه دومره متاثر دي چې حاصل یې کی مګر هغه تعلیم انسان الله تعالی ته نږدې نه ورولي. کوم تعلیم چې انسان خپل رب ته نږدې نه ورولي هغه په دې دنیا کې شاید د هغه فایده وي یا نه وي، مګر په آخرت کې هغه بالکل بیکاره دی. د داسې علم هیڅ فایده نشته. د مسلمانانو درېیمه ډله چې ده
چې صرف هغوی د الله نوم اخلي، د الله نوم اخلي لیکن د الله په هدایت عمل نه کوي، د الله تعالی په پیغام عمل نه کوي. زموږ په مسلمانانو کې ډېر لږ خلک دي، که تاسو څلرمه ډله ویل غواړئ چې څنګه دي، ډېر لږ خلک دي چې د الله تعالی په احکاماتو پوره عمل کوي. الله تعالی فرمایي اقرأ باسم ربک، ووایاست د خپل رب د نامه سره یو ځای. ویل یې ضروري دي، تعلیم حاصلول ضروري دي، مګر هغه تعلیم باید د دواړو جهانو لپاره وي. بیا به تاسو انشاءالله د هغه څخه ښه فایده ترلاسه کړئ. زموږ آخري پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په صحیح حدیث کې د هغه ذکر راځي، ابن ماجه حدیث نمبر 240 د الله رسول فرمایلی دي طلب العلم فریضة علی کل مسلم، د علم حاصلول پر هر مسلمان باندې فرض دي، که هغه نارینه وي او یا هم ښځینه. د الله تعالی رسول فرمایلی دي چې د علم حاصلول پر هر مسلمان باندې فرض دي، که هغه نارینه وي او که یا هغه ښځینه وي. اکثره وخت موږ انسانان دا فکر کوو چې تعلیم یا علم صرف مکتب ته په تللو کې حاصلیږي، یا پوهنتون ته په تللو کې حاصلیږي، یا کالج ته په تللو کې حاصلیږي. لیکن د انسان لپاره تر ټولو بهترین درسګاه، تر ټولو بهترینه مدرسه ده د هغه خپل کور، او تر ټولو بهترینه مدرسه چې ده د هغه مور ده. والدین د انسان لپاره تر ټولو بهترینه مدرسه ده او تر ټولو بهترینه استاد دی، او پر والدینو دا فرض دی چې دوی خپلو کوچنیانو ته ښه تعلیم ورکړي. موږ نن په دنیا کې ګورو چې څو قسمه معاشرې دي، څو قسمه رواجونه دي. ځینې رواجونه اسلامي رواجونه دي او ځینې نور رواجونه چې دي د نورو مذاهبو پر بنیاد دي. ځینې خلک اوسیږي په مغربي معاشره کې، غربي رواجونه، او ځینې اوسیږي په جنوبي معاشره کې، جنوبي رواجونه. او الله تعالی فرمایل دي په سورت مائده سورت نمبر 15 آیات نمبر 3 کې چې نن ما ستاسو دین مکمل کړی دی او خپل احسان می پر انسانیت باندې کامل کړی دی. الله تعالی فرمایل دي سورت مائده 15 سورت 3 آیات کې چې نن ورځ الله سبحانه و تعالی موږ بندگانو لپاره د هغه دین مکمل کړی دی. د دین مکملېدو وروسته نه یو نوی شی په دین کې راتللی سي او نه هم ځینې ایستل کېدلی سي بغیر له دا بنیادي خبرو سیوا. نه په دین کې نوي څه راتللی سي، نه ځینې ایستل کېدلی سي. الله سبحانه و تعالی 1400 کاله مخکې زموږ دین مکمل کړی دی. او ته که په هره معاشره کې اوسېږې، که هغه مغربي وي او که هغه مشرقي وي، اگر که د هغه معاشرې خبرې یا مذهب که چیرې د قرآن او حدیثو خلاف نه وي، د قرآن او حدیث سره په ټکر کې نه وي، نو هیڅ خبره نسته که چیرې تاسو په هغه عمل کوئ. لیکن که په هغه معاشره کې هره خبره د قرآن او حدیث سره په ټکر کې وي، نو زموږ مسلمانانو لپاره په هغه عمل کول حرام دی. موږ نن وینو خصوصا په مغربي معاشره کې د مغربي تعلیم په ذریعه موږ په ساینس او ټکنالوژي کې دا دی نور هم مخته روان یو. لیکن د افسوس خبره ده چې په اخلاقي خبرو کې موږ کښته روان یو. په ساینس او ټکنالوژي کې مغربي هیوادونه پرمختګ کوي، لیکن په اخلاقي خبرو کې موږ له حق څخه لیرې ځو. نن موږ وینو په دا معاشره کې شراب عام سول، پیچکارۍ عام سولې، عیاشي عام سول، بدکارونه عام سول.
موږ نن وینو چې په دا ویسټرن معاشره یا جنوبي معاشره کې لباس لنډ اغوستل کیږي، کالي لنډ اغوستل کیږي، او چې څومره کالي لنډ اغوستل کیږي هغومره معاشره وایي چې موږ ترقي کوو. دا افسوس خبره ده. زموږ اخلاق کښته روان دي. د اسلام لفظ د سلام څخه راځي چې د دې معنا د امن سلامتیا. د اسلام لفظ راغلی دی د سیم څخه چې د دې معنا ده خپل ژوند د الله تعالی په احکاماتو مطابق سرته رسول دي. د اسلام معنا د امن حاصلول چې خپل ژوند د الله تعالی د احکاماتو مطابق سرته رسول دي. او کچیری معاشره د اسلام خلاف نه وي نو زموږ هیڅ عرض نه دی کچیری تاسو په هغه عمل کوئ، لیکن کچیری د قرآن او حدیثو خلاف وي نو موږ نه غواړو چې زموږ اولادونه دي شرابیان سي، زموږ اولادونه پیچکاري ولګوي، زموږ اولادونه بدکاره سي، زموږ اولادونه زناکاره سي. د الله تعالی رسول فرمایلی دي هر کوچنی چې پیدا سي هغه دین الفطر پیدا کیږي. دین الفطر مطلب انسان چې کله پیدا سي هغه د الله سبحانه وتعالی په احکاماتو مطابق ژوند سرته تیرول غواړي. دین الفطر دا انسانی فطرت دی چې هغه د الله تعالی حکم ومني. د هغه بعد د کوچني والدین، د کوچني مشر، د کوچني استاز هغه کېدای سي چې هغه کوچنی بېلارې کې په هغه د اور عبادت وکړي او په هغه بدپرستي وکړي او په غلطه لاره یې روان کړي. مګر په اصل کې هر انسان چې پیدا کېږي هغه دنیاوي پیدا کېږي. هر انسان چې پیدا کېږي هغه مسلمان پیدا کېږي. اگر د هغه والدین که هغه ته ښه تربیه ورکړي نو هغه پر اسلام درېدای سي، کنې نو د والدینو په وجه، د استاز په وجه، د مشرانو په وجه هغه بېلارې کېږي. په دا وجه که چیرې غیر مسلم مسلمان سي نو په انګلیسي کې ورته وایي کنورټ یا په اردو کې ورته وایي نوی مسلم. دا د نوی مسلم کلمه بیخي غلطه ده. نوی مسلم یا کنورټ ویل غلط دی. صحیح لفظ په انګلیسي کې ورته وایي ریورټ یا په اردو کې ورته ویل کېږي لاول سره مسلم. ولې چې هر انسان چې پیدا سي مسلم بعد هغه غیر مسلم سي چې هغه بیرته پر سیده لاره راځي چې صحیح لفظ ورته ویل پکار دی لاول سره مسلم، نه یا مسلم یا نوی مسلم. دا بالکل غلط دی. کنورټ هم په انګلیسي کې غلط دی. ریورټ معنا ده دی اول پر سیده لاره و بیا بیرته پر غلطه لار ولاړی بیا رستې لارې ته راواوښتی چې په انګلیسي کې ورته وایي ریورټ. او په اردو کې که څه هم زما اردو ښه نه ده مګر زه وایم له اوله سره پیدا سوی مسلمان. دا نوی مسلم دا لفظ بالکل غلط دی. د الله تعالی رسول فرمایلی دي لکه څنګه چې ما وویل په صحیح حدیث کې، حدیث ابن ماجه حدیث نمبر 240، طلب العلم فریضة علی کل مسلم. علم حاصلول پر هر مسلمان فرض دی، که هغه نارینه وي او که ښځینه، پر هغوی فرض دی. او پر والدینو فرض دی چې هغوی خپلو بچانو ته صحیح تعلیم ورکړي. دا زموږ ذمهواري ده. زه اکثره وخت پوښتنه کوم او اوس تاسو حاضرینو ته وایم زه ستاسو څخه پوښتنه کوم چې که چیرې موږ د خپلو کوچنیانو د راتلونکي په باره کې فکر وکړو، د هغوی د راتلونکي په باره کې د فکر کولو ښه وخت کوم دی؟ د کوچني د مستقبل په باره کې د فکر کولو ښه وخت کوم یو دی؟ موږ څه شي غواړو چې په راتلونکي زموږ کوچنیان څه شي جوړ سي، څه وکړي؟ د علم د حاصلولو بعد څه جوړ سي، څه شي ووایي؟ ښه وخت کوم یو دی؟ څه وخت؟ د مکتب داخلولو وخت؟ کم وخت؟ ځینې خلک رنګارنګ جوابونه وایي، ځینې خلک بیا وایي
چې د مکتبه د فارغېدو وروسته زه د خپل کوچني د راتلونکي په باره کې فکر کوم چې غټ سي څه جوړ سي، ډاکټر جوړ سي یا انجینر جوړ سي. ځینې کسان بیا وایي چې زه د خپل کوچني د 10م صنف 2 کاله تر مخه هغه ته ټریننګ ورکوم چې د 8م صنف څخه زه د هغه د مستقبل په باره کې فکر کوم. ځینې خلک بیا وایي یا چې کوچنی په مکتب کې داخلوم، د کوچني مکتب ته د داخلېدو تر مخه زه هغه په یو ښه مکتب کې داخلوم تر څو چې زه هغه ته ښه تعلیم ورکم. یوه نفر ماته وویل په کومه ورځ چې زما زوی پیدا سي په هغه ورځ زه د هغه د مستقبل په باره کې فکر کوم. او زه اکثره وخت په خپل تقریر کې وایم چې اسلامي وخت د فکر کولو چې د خپلو کوچنیانو د ښه وخت په باره کې فکر وکئ. ښه وخت هغه دی کله چې تاسو ښه کوروالا وغواړئ او یا چې کله تاسو یوه ښه میرمن ولرئ، چې یا تاسو ښه میرمن وغواړئ او یا هم ښه خاوند وغواړئ. همدا ښه وخت دی یا ویلی سو اخري وخت د خپلو کوچنیانو د راتلونکي په باره کې. دا ځکه چې که چیرې تاسو وغواړئ چې ستاسو زوی یو کرکټر جوړ سي نو ته کوشش کوې چې د یو کرکټر سره واده وکړې، او که چیرې ته وغواړې چې ستا خپل بچی یو سندرغاړی سي یا غزلچی سي نو بیا ته کوشش کوې چې داسې څوک پیدا کړې کوم چې هغه غزلې پیژني. نو ښه کوروالا درلودل ضروري دي د خپلو کوچنیانو لپاره. په دغه خاطر د الله رسول فرمایلي دي چې کله تاسو کوروالا غواړئ، خپله میرمن یا خپل خاوند، نو انسان 4 شیان ګوري په هغه کوروالا کې. یو دی ښایستوالی، دوهم دولت، دریم ښه خاندان او څلرم نیکي ښه اعمال. او د الله رسول فرمایلي دي چې په دې 4 کې تر ټولو بهترینه چې دی هغه دی نیک اعمال. باقی هغه 3 تاسو کتلی سي، مګر تر ټولو ښه چې دی نیک اعمال ښه اعمال. دینداري، نو چې کله تاسو یوه کوروالا غواړئ هغه ښه وخت دی د خپلو کوچنیانو د مستقبل په باره کې د پلان جوړولو. نو چې کله دا علم موږ حاصلوو، علم پر 2 ډوله دی چې یو دی دینی علم او بل دی دنیای علم. پر ټولو والدینو فرض دی چې هغوی خپلو کوچنیانو ته تعلیم ورکړي. پر فرض ده چې کوم مهم دینی علم دی چې بنیادی خبرې د علم په باره کې وي هغه خپلو کوچنیانو ته وښیي. تر ټولو اول چې د دین خبره ده هغه توحید دی. هر والدین باید خپلو کوچنیانو ته توحید ور زده کړي چې الله یو دی او د هغه سوا بل نسته. دوهم لمونځ کول، دریم روژه نیول، څلرم زکات ورکول او پنځم که حیثیت وي نو حج کول. دا 5 رکنونه دي د اسلام، او د دې څخه بعد پر موږ فرض دي چې د الله او د هغه د رسول خبرې خپلو کوچنیانو ته ور زده کړو. او تر ټولو بهترینه تحفه چې تاسو یې خپلو کوچنیانو ته ورکوئ هغه دی قرآن مجید. او اکثره مسلمانان خپلو کوچنیانو ته وایي عربي زده کړئ تر څو د قرآن کریم تلاوت وکړي. او د 80% څخه زیات مسلمانان غیر عرب دي یعنی عجم دي، هغوی په عربي نه پوهیږي. لیکن پر هغه باوجود خصوصا هندوستان کې په دې ملک کې موږ په خپلو کوچنیانو د قرآن شریف تلاوت ضروري کوو. ښه خبره ده الحمدلله، مګر د افسوس خبره ده چې زموږ بچیان د قرآن کریم تلاوت کولی سي لیکن د هغه څخه هدایت نسي اخیستلی، ولې چې موږ په عربي نه پوهیږو. تلاوت کول ښه خبره ده، ثواب خامخا لري، لیکن
کم ثواب چې تا جنت ته بیایي هغه ثواب دی د قرآن کریم په خبرو عمل کول دي. مګر که ته د قرآن کریم په معنا نه پوهېږې نو عمل به څنګه په وکې. د افسوس خبره ده چې زموږ والدین په دې خپله نه پوهېږي چې موږ ته عربي ژبه راوښیي. مګر نن موږ د خپلو بچانو لپاره د عربي ژبې زده کول ضروري دي تر څو چې هغوی د الله سبحانه وتعالی په کلام په خپله پوه سي کوم چې ته ورته وایه. تر ټولو بهترینه تحفه اگر که چیرې تاسو خپلو بچانو ته ورکوئ په هغوی عربي ژبه زده کړئ او د قرآن کریم تلاوت هم په ووایاست چې د هغه څخه هدایت واخلي. تر دې بهترینه تحفه بله زه نه پېژنم چې په کوچنیانو عربي ژبه وپېژنئ، زده یې کړي او په پوه سي. یوازې پېژندل نه، د پېژندلو تر څنګ پوهېدل هم، تر څو چې هغوی د قرآن کریم د ویلو بعد د الله سبحانه وتعالی په احکاماتو عمل وکړي. بل ډول علم چې دی دنیاوي علم دی. هغه دنیاوي علم چې تاسو خپل خالق خپل رب ته نږدې کوي ستاسو لپاره ډېر بهترینه دی. مګر هغه علم چې د قرآن او حدیث خلاف وي چې تاسو د خپل رب څخه لیرې کوي هغه په آخرت کې هیڅ پیدا نه کوي. او د نن په ټولنه کې تر ټولو بهترینه وظیفه چې پیژندل سوې ده هغه ډاکټري ده. د اکثره والدینو خواهش دی چې زما زوی ډاکټر جوړ سي. د ډاکټرۍ په وظیفه کې چې کم علم حاصلوي د دوا په بخش کې په دې کې ډېرې فایدې دي. د فارمیسي علم د پیژندلو بعد به ته د زرهاو انسانانو ژوند وژغورې. ښه خبره ده، مګر د دا علم په ذریعه ته غلط کار هم کولی سې. یوې خواته شاید ته د ډیرو خلکو ژوند وژغورې او بل طرف ته زیات وخت چې ځینې زنانه زنا کوي هغوی ډاکټر ته ځي د نقصان لپاره، د کوچني لرې کول لپاره، د حمل لرې کول لپاره. دا د دوا پیژندنې په ذریعه چې کوم ډاکټر اباشن کوي د هغوی پر زنا باندې پرده اچوي. او ځینې وخت بیا والدینو ته چې معلومه سي چې د ښځې په نس کې لور ده نو غواړي له منځه یوسي، اپریشن یې وکړي، نو بیا ډاکټر ته ځي. دا د فارمیسي علم په ذریعه هغه ډاکټر نقصان ورکوي او کوچنی له منځه وړي. او په قرآن مجید کې الله تعالی فرمایل دي سورت انعام سورت نمبر 6 آیات نمبر 151 او سورت اسراء سورت نمبر 11 آیات نمبر 1 کې چې تاسو د خپلو کوچنیانو قتل مه کوئ. الله سبحانه وتعالی ستاسو او ستاسو د کوچنیانو ساتنه کوي. تاسو فکر مه کوئ او د خپلو کوچنیانو قتل مه کوئ. الله سبحانه وتعالی ستاسو او ستاسو د کوچنیانو ساتنه کوي. نو دا چې دنیاوي علم دی زیات وخت زیانمن دی او زیات وخت فایدهمند دی. داسې ډېر مثالونه درکولی سم چې وخت ضایع نه سي. ما صرف یو د ډاکټرۍ مثال درکړي. نو پر موږ والدینو فرض ده چې یو ښه ماحول د اولاد دپاره جوړ کړو. او اوس اکثره والدین غواړي چې موږ به د خپلو کوچنیانو داخله په یو عمده او عصري مکتب کې ورکوو، کمپرانسي مکتب چې ښه زیات کوښښ ورسره کوي. کوچنیان کمپرانسي مکتب ته ورچوي او زیات وخت په لکهاو رشوت هم ورکوي تر څو د ده زوی ته په کمپرانسي مکتب کې داخله ورکړي. که تاسو چیرې خپلو کوچنیانو ته په داسې مکتب کې داخله ورکوئ چې د مغربي ټولنې په باره کې ورته وایي او د خپل رب څخه یې لرې کوي، دا داسې مثال لري لکه تاسو چې د خپلو کوچنیانو لاس او پښې په یو رسۍ ور وتړئ او بیا یې اوبو ته وغورځوئ او ورته وایاست چې اوبازي وکړه. که ته د خپل کوچني لاس او پښې ورتړې او اوبو ته یې غورځوې نو هغه څنګه اوبازي وکړي؟ ذمهوار څوک دی؟ موږ. او د علم په ذریعه موږ په مکتب کې وینو
ډېر مثالونه در کولی سم چې په مکتب کې د مذهب په اړه ورته وایي چې تاسو د خپلو والدینو د ساتنې لپاره یو د زړو کور انتخاب کړئ. تاسو د والدینو عزت وکئ او څه وکئ؟ د هغوی دپاره اولډ ایج هوم انتخاب کړئ. دا په تعلیم کې ورته وایي، غربي تعلیم کې اولډ ایج هوم، تر څو چې مور او پلار زاړه سي نو د ځانه یې لرې کړي او په هغه کور کې واچوئ چې تاسو آزاد سئ، او چې ته آزاد نه یې هغوی ته راګرځئ نو هغه کور ته یې ور واچوئ. دا د اسلام خلاف دی. اولډ ایج هوم، د بوډاګانو کور، دا د اسلام خلاف دی. او الله تعالی فرمایي په سورت انعام سورت نمبر 6 آیات نمبر 151 کې، سورت عنکبوت سورت نمبر 90 آیات نمبر 8 کې، او په سورت لقمان سورت نمبر 1 آیات نمبر 15 کې چې موږ انسانانو ته ویلي دي چې تاسو د والدینو سره ښه سلوک وکئ. او الله تعالی فرمایلی دي په سورت یسرا سورت نمبر 19 کې آیات نمبر 340 کې چې تاسو د خپل رب عبادت وکئ او د دې څخه بعد د خپل والدینو سره ښه سلوک وکئ، او د دواړو څخه یو یا دواړه ضعیفه سي نو هغوی ته اوف هم مه وایه، مګر د دوی سره ښه سلوک وکئ او د هغوی سره د دوی تر څنګ همیشه ښه وکئ. او د الله څخه دعا وغواړه چې هغوی ته برکت ورکړي، ولې چې هغوی په کوچنیوالي کې زموږ روزنه کړې ده. او په اسلام کې چې والدین ضعیفه سي یو یا دواړه، الله تعالی فرمایي چې هغوی ته اوف هم مه کوه. او دلته په مغربي تعلیم کې ورته وایي چې د زړو کور ته یې واچوئ. دا د اسلام خلاف دی. او په مغربي تعلیم کې موږ ته جنسي لارښوونې هم راشي. او کم مغربي تعلیم چې یادوم هغه دلته په هندوستان ممبئی ښار کې هم سته. جنسي تعلیم در زده کوي، یوازې په غربي هیوادو کې نه، په هندوستان کې، په ممبئی کې چې هر مکتب ته ورسې هلته تا ته د تعلیم تر څنګ یو خاص لیست راځي چې پکښې لیکلي جنسي لارښوونې، او ورته وایي کوچنیانو ته په مکتب کې، ساده کوچنیان 7 کلن 8 کلن 9 کلن 10 کلن، یوازې په مغربي هیوادو کې نه، دلته په ممبئی کې ورته وایي چې تاسو ګندم استعمال کړئ، کنې نو ناجوړه بسئ، ناجوړي مو زیاتېږي. ګندم استعمال کړئ، کنې نو اولاد مو پیدا کېږي. که تاسو غربي هیوادو ته ولاړ سئ نو پر یو غټ بورډ به لیکلي ګنډومایز یورسلف، سیو یورسلف فرام ایډز، ګنډومایز یورسلف مطلب له ایډز ناروغۍ څخه د ځان ژغورنې لپاره ګندم استعمال کړئ. د مغربي ملک په تعلیم کې دا نه درته وایي چې زنا مه کوئ، تعلیم درکوي د زنا لار درښوي، ویې کوي مګر د ناروغۍ ساتنې څخه ګندم استعمال کړئ. دا زموږ په ټولنه څه سوي دي، او د افسوس خبره ده چې پلرونه یې راوغواړې یو بله هم خپله خوله نه کې خلاصه، او د هغوی پلرونو ته هم دا تعلیم ورکوي چې خپلو بچیانو ته ووایاست چې ګندم استعمال کړي. او چې ما تقریر کوئ 10 کاله در مخه، نو یو ساینسپوه چې د یوکې و په 1999 کې 1999 هغه ساینسپوه دا ویله چې اکثره انجونو د 19 کلنۍ څخه مخکې د 90% څخه زیاتو انجونو دوی خپله حیا له لاسه ورکړې، په پښتو کې وایم زنا یې کړې ده. د 90% څخه زیاتې انجونې د 19 کلنۍ تر مخه په یوکې کې زنا کوي. نو یو بل ساینسپوه څو کاله بعد وویله چې په USA کې 95% له انجونو څخه دوی خپله حیا له لاسه ورکړې د دې تر مخه چې د پوهنتونه فارغه سي. 95% څو کاله تر مخه زما یو دوست و چې ډاکټر دی، په بمبئی ښار کې یو کنفرانس جوړ کړی و د ایډز په اړه. په هغه کنفرانس کې هغه ویلي و چې په ممبئی ښار کې د 80% څخه زیات تر 80% لا زیاتې
انجونې د مکتب سره د فارغېدو تر مخه زنا کوي. زما باور نه کېدی چې په ممبئی ښار کې، په انګلند کې به یي، په یو اس ای کې به یي، په ممبئی ښار کې د ایډز په کنفرانس کې د 80% څخه زیاتې انجونې دوی حیا د لاس ورکړې. په هندي کې ووایمه زنا کوي. 80% لس انجونې چې مکتب ته ځي د ممبئی په ښار کې د لس څخه 9 زنا کوي. په غوږو به باور ونیسي. دا وه د څو کلونو مخکې سروې. دا موږ څه ور زده کوو خپلو اولادو ته؟ او د هغه رقم یوه سروې راغلې وه په یو کې انګلند کې چې د یوه جنس مکتب د 2 جنسو مکاتبو ترمنځ یوه سروې راغلې وه مطالعه چې په کم مکتب کې صرف یو جنس کوچنیان درس وایي، هلکان او یا نجونې، او بل طرف ته 2 جنسه مکتب چې نجونې او هلکان یو ځای وي. نو نتیجه د یوه جنس مکتب ده. د تعلیم چې کوم معیار دی، چې کومه نتیجه د کامیابۍ په امتحانو کې ده، د یوه جنس په یوه جنس مکتب کې نوره هم بهتره ده چې یا صرف هلکان درس وایي یا نجونې. نو د هغه مکتب نتیجه په امتحان کې نوره هم ښه ده نسبت و 2 جنسه مکتب ته. ولې چې په 2 جنسه مکتب کې کوچنیان یو تر بله ځانښودنه کوي چې څنګه خپل مخالف جنس ته نامیتوب یا ځانښودنه وکړي، چې څنګه متاثره کړي خپل مخالف جنس. هلکان نجونې متاثرې او نجونې هلکان. نو په دغه خاطر د UK حکومت دا فکر وکړي چې څنګه یو جنس مکتب یا داسې نور یو جنس مکتبونه جوړ کړو. د اسلام طرف ته راځي. دا غربي تعلیم و. زه اوس تاسو ته یو مثال در کوم د عیسائی مکتب په باره کې. هندوستان خو انګریز پرېښوي ولاړل، لیکن د تعلیم بنیاد اوس هم د عیسائی ملایانو په لاس دی. په هندوستان کې ډېر مکتبونه دي. اکثره دومره مکتبونه دي چې زه پیژنم غټترینه تعلیمي ځایونه چې د تعلیم کوم نصاب دی په اکثره ښارو کې هغه عیسوي ملایان سرته رسوي. او په ځینو مکاتبو کې چې کوچنیان په کومه طریقه دی متاثره کوي د هغه زه مثال در کوم. په اکثره مکتبو کې هغه که ممبئی وي، که دیلي وي، که بنګلور وي، که حیدرآباد وي، په اکثره مکاتبو کې سهار دوی یوه دعا غواړي د عیسی علیه السلام څخه، نعوذ بالله، ځکه چې عیسویان دا مني چې عیسی علیه السلام خدای دی، نعوذ بالله. او هر سهار زموږ بچیان د عیسی علیه السلام څخه دعا غواړي او بیا هم په لکاو پیسې خیرات ورکوو، رشوت ورکوو د مکتب داخلولو لپاره، تر څو چې زموږ بچی هر سهار شرک وکړي. او هغه بیا وروسته ګورو چې زه په کور کې ورته وایمه. مګر د افسوس خبره ده چې ممبئی خو پرېږده، زموږ په علاقه کې چې کومه اداره ده اسلامیک ریسرچ فاونډیشن، د هغه محلې نوم دی ډونګري. زه د مکتب نوم نه ورته اخلم. په ډونګري کې یو د مسلمانانو مکتب دی چې کوچنیان یې 95%، د 95% څخه لا زیات مسلمانان درس وایي. د مکتب چې کوم عنوان دی، چې کومه اجنډا، Lords give us our day a daily bread، د بایبل کوټیشن دی او د عیسی علیه السلام څخه نعوذ بالله ورته وایي چې د عیسی علیه السلام څخه دعا وغواړي او هغه زموږ خدای دی. که ته فکر وکړې چې د مسلمانانو په مکتب کې چې 95% مسلمانان دي، اداره هم مسلمانه ده او هر سهار دوی د بایبل عنوانونه وایي. نو چې خبر سولم بیا مې د ادارې سره تماس ونیوی. الحمدلله د خوښۍ خبره ده چې هغوی دا دعا بدله کړل، مګر د کمه وخته یې ویل په دې نه وم خبر. او په ځینو مکاتبو کې که تاسو وګورئ چې په څه رقم طریقه سره د کوچنیانو ذهنونه اړوي. د مثال په ډول ځینې مکتبونه دي چې هر سهار دوی په کوچنیانو دعا کوي
چې یا الله موږ ته چاکلیټ را. هېڅ چاکلیټ نسته. اے رام موږ ته چاکلیټ را. هېڅ چاکلیټ نسته. او جیزس موږ ته چاکلیټ را. نو د لوړې څه چاکلیټ رالویږي. نو د هغه کوچني په ذهن کې به څه راګرځي؟ هغه به دا فکر کوي چې زه د الله څخه فرمان کوم، دعا غواړم، هېڅ چاکلیټ نسته. د رام څه دعا غواړم، هېڅ جواب نسته. د عیسی علیه السلام څه دعا غواړم، فوراً چاکلیټ موږ ته راکوي. بیا نو د چاکلیټ پر ورکه نوشتای یا الله چې خلاص یې کي او چې خوري یې نو بدخوند دی. او د بل چاکلیټ پر ورکه نوشتای هی رام چې خلاص یې کي او خولې ته واچي هغه هم بدخوند دی. او د دریم چاکلیټ پر ورکه نوشتای او جیزس چې کوچنی چاکلیټ خلاص کړي خولې ته واچي هغه ډېر خوږي. یو لفظ بغیر له ویلو دا کوچني په ذهن کې فوراً دا کوچني په ذهن کې دا راګرځي چې عیسی علیه السلام زموږ خبره ومنل او موږ ته ښه شی راکړي. نو داسې ډېر مثالونه دي. زه یو بل مثال هم در کوم. په مکاتبو کې ځینې کوچنیان میلو ته بیایي. ځینې مکتبونه په کال کې یو واري ځینې دوه واري. نو چې کله میلې ته ځي بس یې خراب سي. نو استاد یې وایي راځئ چې دعا وکړو چې بس مو سم سي. نو راځئ کوچنیانو چې ووایو یا الله بس مو راسم کې. کوچنیان یا الله وایي او ډرایور سلفونه وایي بس نسی سم. هی رام بس مو راسم کې. ډرایور سلفونه وایي بس نسی سم. او جیزس بس مو راسم کې. ډرایور سلف وایي کړ 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 چالان دس. نو دا ماشومانو په ذهن کې دا کوچني ماشومانو په ذهن کې معلومه سي چې زموږ مددگار صرف عیسی علیه السلام دی. نعوذ بالله. او هغه زموږ رب دی. نو پر والدینو فرض دی چې خپلو بچانو ته صحیح تعلیم ورکړي او ښه تربیه ورکړي. په همدغه خاطر د الله تعالی رسول فرمایلی دي، صحیح حدیث دی، صحیح مسلم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 1411 چې د الله تعالی رسول فرمایلی دي د انسان لمړنې څخه وروسته د هغه ټول ښه عملونه به له منځه ولاړ سي سوا له درې شیانو څخه. نمبر 1 صدقه جاریه. داسې صدقه ورکه چې د همیشه دپاره جاري وي. دوهم علم نافع. داسې علم چې د خلکو لپاره فایدهمن وي. او دریم ولدتون صالحه. نیک اولاد چې د والدینو لپاره دعا کوي. نو د انسان د مړینې څخه وروسته چې د هغه څومره نیک اعمال دي ختمیږي بندیږي بغیر له دې درې شیانو څخه چې یو دی صدقه جاریه، دوهم علم نافع هغه علم چې خلک فایده ځنې اخلي، دریم ولدتون صالحه داسې اولاد نیک اولاد چې د مور پلار دپاره دعا کوي. نو که چیرې تاسو خپلو بچانو ته ښه تعلیم ورکئ او الله تعالی طرف ته وبولئ نو انشاءالله چې هغوی به یوه ورځ تاسو د جنت راسته وګرځېږي. او همداسې د الله تعالی رسول فرمایلی دي چې د هغه ذکر په صحیح حدیثو کې دی، کتاب الجمعه 2 ټوک 11 برخه حدیث نمبر 893 او د هغه ذکر په ترمذي کې هم راغلی دی، ټوک نمبر 3 حدیث نمبر 1340 چې د الله تعالی رسول فرمایلی دي چې هر انسان چاروا دی. Every human being is a shepherd. هر انسان ذمہوار دی. امام چاروا دی د ټولنې. امام ذمہوار دی د خلکو او نارینه ذمہوار دی د خپلو کوچنیانو او ښځې. او یوه ښځه چاروا ده
ذمواره ده د خپل خاوند د کور او اولادونو، او یو نوکر ذموار دی د خپل مالک د جایداد. نو هر انسان چاروا دی، مسئول دی او ذموار دی. د الله تعالی رسول فرمایلی دي چې والدین د خپلو کوچنیانو ذموار دي چې کوم تعلیم خپلو بچانو ته ورکوي. نو په همدا ډول د حضرت عمر رضی الله عنه قول دی. حضرت عمر چې دوام خلیفه و رضی الله عنه فرمایلی دي چې د زرو متقی مسلمانانو زر لمونځ کوونکي مسلمانان مرګ روح استل اسانه دي بنسبت یو عالم ته کوم چې د الله د حرامو او حلالو احکامات پیژني. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایلی دي که چیرې زر متقی مسلمانان نیک مسلمانان مونځ کوونکي مسلمانان مړه کیږي د هغوی روح ایستل آسان دي بنسبت یو عالم ته د چا سره چې د الله تعالی حکم فرض د حلالو او حرامو علم وي. نو یو وخت حضرت عمر رضی الله عنه وپوښتل د صحابو څخه چې ستاسو څه خواهش دی چې دا خونه له څه شي څخه ډکه سي تر څو چې زه دا استعمال ته وسپارمه د الله تعالی دین وړاندې کولو لپاره. تر ټولو مهم خواهش څه شي دی؟ یو صحابي وویل زما خواهش دی چې دا خونه اتاق له سرو زرو څخه ډک سي تر څو چې زه دا استعمال ته وسپارمه د الله تعالی دین بیانول لپاره. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل د دې څخه بهترین خواهش څه شي کېدلی شي؟ نو یو بل صحابي وویله چې زما خواهش دی چې دا خونه د یاقوتو او الماسو څخه ډکه کړم تر څو چې زه د دې استعمال د الله تعالی پیغام او دین لپاره وکړم، د الله تعالی د دین او بیانول لپاره وکړم. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایل چې د دې څخه بهترین خواهش څه شي کېدلی شي؟ نو صحابه وفرمایل یا امیر المؤمنین ته وموږ ته ووایه چې له دې څخه بهترین خواهش څه شي کېدای شي؟ نو د اسلام دوام خلیفه عمر رضی الله عنه فرمایل چې زما خواهش دی چې دا خونه له داعی څخه ډکه سي لکه معاذ بن جبل، ابو عبیده بن جراح، حذیفه بن الیمان رضی الله عنه تر څو چې زه دوی ولېږم د الله تعالی دین بیانولو دپاره. نو د دې خبرې څخه موږ ته معلومه سول چې تر ټولو مهم شی دی مین پاور. موږ انسانان فکر کوو چې تر ټولو زیات ضرورت د پیسو دی. پیسه سي د ضرورت به پیدا سي مګر په اول نمبر باندې نه، تر ټولو اول نمبر دی انساني طاقت. ښه خلق پیدا که، ښه خلق تیار که، ښه خلق جوړ که. که ته د محمد صلی الله علیه وسلم سیرت ووایې نو محمد صلی الله علیه وسلم څه دولت پرېښوی؟ د الله تعالی رسول صحابه تیار کړل او دا صحابه وو د الله تعالی دین ورسوي. زما سره مثال د حضرت ابوبکر دی، د حضرت عمر دی رضی الله عنه. یو مثال. نو د دین وړاندې کولو دپاره د پیسو ضرورت نسته. اگر کچیرې لس مهم شان وي نو په لسم نمبر هغه کېدای سي پیسې راسي مګر په اول نمبر نه. نن زموږ د مسلمانانو سره څه د پیسو کمی ده؟ دا نن زموږ د مسلمانانو سره ذخیرې ډکې دي د عربو سره. آیا د پیسو کمی ده؟ څه حال دی د مسلمانانو؟ یو دم کښته خلک مو په لغته وي، میډیا هم ذلیله کړي یو. دومره پیسې زموږ سره سته چې زه ځینې عرب پېژنم چې لس بل ګیټسه په جیب کې درته اچوي.
څومره 10 بل ګیټسه په یوه حصه کې. تاسو دا د یهودیانو لیست ته مه ګورئ. دا د یهودو په لیست کې څو تاجر راوړل سوي دي، لیکل سوي دي، کتاب یې ځینې جوړ کړی دی. الله تعالی مسلمانانو ته لږ پیسې نه دي ورکړي، بیا هم زموږ دا حال دی. ولې؟ د دې څه وجه ده؟ زه یو ګړی بعده درته وایم.